د افغانستان په اکثریت سیمو کې د ژمي په موسمونو کې یا په نور وادي حالاتو کې طبیعي پیښې د خلکو ژوند ورسره مل دي. الحمدلله په کندهار کې له ښه مرغه څخه سږ کال تر اوسه پورې داسې غټې طبیعي پیښې نه دي رامنځته شوي چې د دې سیمې وګړي دي ورسره د ژوند د سختیو سره یو ځای ژوند تېروي. له بلې خوا په کندهار کې د کندهار ولایت په نږدې او لرې پرتو ولسوالیو کې ناامنیو خورا زور اخیستی دی او اکثریت داخلي بې ځایه سوي د کندهار تر ښاره پورې رسېدلي دي او د دې ترڅنګ د هلمند اروزګان څخه هم ځینې خلک د کندهار په شاوخوا کې استوګن دي او دلته د ژوند شپې ورځې تېروي. زه غواړم په کندهار کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې د رئیس ښاغلي سردار محمد باراني صاحب سره د دوی د هغو کورنیو سره چې په لرې پرتو سیمو کې پراته دي تر اوسه پورې کومې مرستې ورسره کړي دي او د هغوی د ژوند د حالت څخه ځان خبر کړو چې دوی د هغو تر سیمو پورې ورغلي دي او خپلې وروستۍ سروېګانې یې کړي دي. باراني صاحب مننه چې د بحث وخت مو راکوئ. په پیل کې که دا راته ووایاست چې کومو سیمو ته چې تاسې ورغلي یاست تر اوسه پورې د کندهار په شاوخوا چار اطراف کې د کومو سیمو څخه اوسېدونکي راغلي دي او دلته د کورنیو بې ځایه سوو یا مهاجرینو په صفت دلته ژوند کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. مننه تکین صاحب د امر او همیشه راسي وروره زموږ اداره ستاسو پر مخ واسطه ان شاء الله خپل ولس ته په هر وخت جواب وایو. هر وخت د څه معلومات موږ په لاس کې لرو څه امکانات لرو هغه د خپل ځورېدلي ولس سره شریکو څونه چې په وسه کېږي. موږ تقریبا د ضدیوادي ریاست یا د پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست چې کله کوم امکانات په لاس کې لري تاسو پوهېږئ چې زموږ امکانات تقریبا زیات وخت داسې چې د طبي پیښو یا غیر طبي پیښو پر وړاندې چې کله کومه اضطراري حالت راځي نو موږ همیشه د استقرار جلسې مطابق فیصله اخلو د مربوطه ادارې ځکه موږ په مرکز کې هم د وزیر په شمول د لومړي معاونیت چې په راس کې دی د هغه یو کمیټه موږ لرو یو کمیسیون لرو چې هلته کومه موضوع چې عمومي پیښیږي هلته فیصله اخیستل کېږي. ولې د ولایتو په سطحه هم موږ دلته د استقرار یا عمومي یو کمیسیون لرو چې کله موږ کوم موضوعات پیښیږي که هغه طبیعي وي که هغه غیر طبیعي وي نو بیا موږ هغه کمیټه راغواړو چې تقریبا موږ دا کمیټې 11 غړي دولتي غیر دولتي چې والي د دې ادارې په راس کې د رئیس په صفت همدارنګه زموږ اداره د سکرټریات چې ټولې چارې پر مخ وړي ده نو دا ټولې چارې موږ پر مخ وړو. خو کله چې کومه موضوع پیښیږي موږ د استقرار جلسې مطابق فیصله اخلو دغه فیصلې مطابق نور اجرات کوو. لکه تاسو خبر یاست کله چې د کندهار ولایت په دې درو ولسوالیو کې چې ارغنداب او ژړۍ او پنجوایي کې جنګونه شروع شول نو هغه وخت زما د راتګ څخه مخکې یو فیصله اخیستل سوې وه تر څو دغو درو ولسوالیو ته کومکونه ورسوي. نو د هغې جلسې په جریان سره چې موږ هغه موادو څه آماده کول وروسته تقریبا لنډ وخت کې بل جلسه وزیر زموږ د ضد حوادثو ادارې وزیر کندهار ته راغلی چې د رئیس جمهور په خاص هدایت سره راغلی و چې تاسو کندهار ته ولاړ سئ هلته د بې ځایه سوو ارزونه وکړئ. که څه هم زموږ کومکونه وو تر ډېره پورې هغه طبیعي پیښې وې پخوا په وختونو کې یا پخوا په څېر سره چې په کومو سیمو کې سیلاب راغلی و په کومو سیمو کې به مځکه ښویه سوې وه په کومو سیمو کې بارانونه وه په کومو سیمو کې د بارانونو له امله کورونه ړدلي په کومو سیمو کې چې به واوره وه یا ځمکې ښویېدنه وه یا کوم داسې نور طبیعي دغه وه. ولې متاسفانه په اوس وخت کې جنګي حالات دي په سیمو کې د افغانستان کې حالات شرایط برابر نه دي په ځینو سیمو کې جنګي حالات دي. نو زموږ وزیر چې کله کندهار ته راغلی و هغه د استقرار فیصلې مطابق د والي صاحب اوس موږ د ټولو دولتي او غیر دولتي ادارو ترمنځ زموږ د استقرار جلسه دایره کړله چې په هغه جلسه کې فیصله پر دې وشوله چې مؤسساتو د خپل اړخ څخه د دې ډاډ ورکوي چې موږ د خپلو اصولو مطابق نسو کولی چې د ولسوالۍ سیمو ته رسېدګي وکړو. یعنې هغه خلک چې په ولسوالۍ کې داخلي بې ځایه سوي دي هغو ته رسېدګي نسو کولی. فیصله پر دې وشوه چې موسسات ولسوالۍ ته رسېدګي نسي کولی نو څه کولی سو. بیا فیصله پر دې وشوه چې دغه امکانات چې د دولتي ادارو یعنې ضد حوادث ریاست سره چې کوم امکانات دي دا باید ولسوالۍ کې داخلي بې ځایه سوي هغه سیمې چې هغه خلک د جنګ له امله څخه د جنګ د ساحې څخه د کلي د ساحې څخه دښته پورته سوي دي یا د ولسوالۍ شاوخوا امن سیمو ته سوي دي د هغوی دپاره دا امکانات برابر سي. نو خوشبختانه د هغه فیصلې مطابق موږ اخته یو تقریبا موږ چې کوم امکانات په لاس کې لرو د هغوی څخه موږ سروې روان چې عملا اوس په درو ولسوالیو کې سروې روان ده چې په ارغنداب ژړۍ او پنجوایي کې په دې درو ولسوالیو کې سروې روان ده. زه کوشش کوم چې انشاءالله د دې هفتې په جریان کې به د نورو دوو ولسوالیو د سروې ټیم هم اماده کړم. یعنې موږ د دې شیانو د کنټرول په خاطر باندې دوې کمیټې یوه کمیټه د ولسوالۍ په سطحه چې زموږ اداره شورای ولایتي
د مدني ټولنو استازي، د مربوطه ادارې، د ولسوالۍ ولسوال، د انکشافي شورا رئیس، د ولسي شورا رئیس، د امنیت مسؤلین، داسې د همغږۍ یو ټیم جوړ کړی تر څو هلته دا پروسه ټول نظارت کړي، تر څو شفافیت لپاره هلته کار وشي. د هغه تر څنګ مو د دغې استقرار د هماهنګۍ په خاطر باندې مو یوه بله کمیټه په ولایت مقام کې جوړه کړې تر څو د هغو کمیټو څخه خپل راپور اخلو، د هغو هیات څخه خپل راپور اخلو، او چې کوم مشکلات دي د ولایتي ادارې سره شریکو او د ولایتي ادارې د لارې د مربوطه مسؤلینو سره شریکو تر څو حل لاره ورته پیدا کړو. نو په همدې خاطر زموږ انشاءالله سروې روانه ده چې موږ تقریبي ارقام چې هغه وخت کې موږ د ولسوالانو څخه راخیستي دي یا ولایتي ادارې د ولسوالانو سپارلي دي یا زموږ د معلوماتو په اساس تقریبا د 10,380 په شاوخوا کې چې هغه وخت موږ ته ارقام رسېدلي چې دا په ولسوالۍ کې داخلي بې ځایه شوي. داخلي په دې معنا چې د ولسوالۍ له کلیو څخه راپورته شوي د جنګون د ساحې څخه د امن ساحې د ولسوالۍ شاوخوا ته، ولې هغه خلک چې د ولسوالیو څخه یا د نورو ولایتونو څخه راغلي دي مرکزي ساحې ته، د ښار ساحې ته، ناحیو ته، دا تقریبا د 1000 په شاوخوا یا د 1200 په شاوخوا د مهاجرینو ریاست سره ثبتېږي چې دغه امکانات چې موسسات لري مهاجرین دغه راجستر ثبت نام کړي د هرې ولسوالۍ د هرې سیمې د چې مرکز ته راغلي ده د موسساتو په واک کې دا ډاټا ورکوي، دغه معلومات ورکوي، هغه د یو ګډ ایحد په شکل سره سروې کوي. کله چې سروې وکړله کوم خلک چې مستحق وه هغوی ته د موسساتو لارې که هغه خوراکي توکو ضرورت خوراکي توکي ورکوي، که غیر خوراکي ته ضرورت غیر خوراکي ورکوي، که د سرپناه دپاره کوم خیمې او دا څه ته ضرورت وه هغه ورکوي، که کوم صحي کیټونو ته ضرورت دا ورته برابروي. یعنې دا ښاري ساحه ټول د موسسات په واک کې چې کار یې ثبت نام یې مسؤلیتونه یې رهبري یې ټوله د مهاجرینو ریاست پر غاړه ده، او په ولسوالۍ کې چې کومه سروې کېږي، کوم ارقام راټولېږي، کوم موادو کوم مرسته رسېږي هغه زموږ په ریاست د خوا څخه ده چې موږ ورته اخته انشاءالله سروې مو روانه ده. تقریبا 200 کورنۍ پر مو سروې شوې ده چې په رانږدې راتلونکي کې انشاءالله کوښښ وکړو چې کوم سیمې کې خلک بې ځایه شوي په ولسوالۍ کې هغه ارقام ټول رده وکړو. کوم امکانات چې موږ مخکې ما درته وویل چې موږ 1000 کیټه مواد اماده کړي دي انشاءالله دا ورته ورسوو. د هغه تر څنګ چې د مرکز کې مواد یې کړي دي هغه تقریبا تر ډېره پورې پروسس شوي دي تر څو د کندهار پورې راورسېږي. د کندهار پورې چې کله راورسېږي د هغه انشاءالله موږ پلان ته جوړو تر څو ساحې ته ورسو. ښاغلی باراني صاحب کومې مرستې چې تاسې تر دې دمه پورې کړي دي راته ویلی شئ تر اوسه پورې څو کورنیو ته ستاسې مرستې رسېدلي؟ په داسې حال کې تر اوسه پورې ستاسې کار د پروسې تر چتر لاندې روان دی؟ موږ که چیرې موږ د ډاټا مطابق وګورو زموږ چې کله دغه پروسه شروع کول د اسرار جلسې مطابق چې زموږ وزیر صاحب د مرکز څخه راغلی والي صاحب د دې کارونو د ابتدا په خاطر باندې موږ تقریبا 49 کیټه 49 کورنیو ته خوراکي مواد ورکړي دي، خوراکي او غیر خوراکي. د هغه تر څنګ مو چې موږ د کوچانو دپاره هم امکانات درلوده، د کوچانو دپاره خاص دغه هم تقریبا 10 کورنیو ته د کوچانو دغه ورکړي دي. یعنې زموږ سروې روانه کړې چې د سروې تر یو اندازې پورې رسېږي، موږ ته ارقام تثبیت کېږي، نو موږ کوښښ کوو چې عملاً نور مواد هم شروع کړو. ولې په شخصي امکاناتو په روابطو باندې چې د مرکز څخه کوم خلک راغلي دي یا د مرکز څخه خلکو غوښتنه کړې ده چې پر مثال موږ په کندهار کې غواړو هلته د خیریه بنسټونو د لارې یا هغه افغانان چې خارج کې اوسېږي د هغو د لارې ځینې ځوانان دې ته اماده شوي دي چې وروره مواد یا پیسې ځینې خیریه بنسټونو ته انتقال کړي. هغه راځي په کندهار کې موږ سره هماهنګه شوي تقریبا د 3.5 شاته 3.5 په شاوخوا کې مو دا درو کمپونه چې ښار ته راغلي دي هغه ته د خیریه بنسټونو د لارې هغوی دې ته زړه ښه کړی چې کوم افغانان چې خارج کې اوسېږي هغه ځینې پیسې جمع کړي دي بیا د افغانستان ته راستولي چې د هغوی د لارې دې مواد رانیولي بیا رسولي مربوطه کمپو ته. یعنې هغه لاره چې د خیریه بنسټونو د خوا څخه تقریبا د 3.5 تر 4.5 پورې کورنیو ته مو کمپلي و خوراکي توکي دا رسولي، او زموږ د لارې د زیاودیس د لارې چې دي تقریبا 49 کورنیو ته مو خوراکي او غیر خوراکي او تقریبا 10 کورنیو ته مو د کوچانو بخش کې شامل توزیع کړي. دا هغه ابتدا و د پروسې. نو اوس مو سروې روان ده انشاءالله کوښښ کوو د دې هفتې په جریان کې د راتلونکي هفته کې به عملاً توزیع شي. ښاغلی باراني صاحب یوه مسله د دې پروسې په جریان کې چې تاسې سروې کوئ د تفکیک مسله خورا مهمه ده. څه ډول د خلکو پروسه مخ ته بیاست چې خلک وپېژني چې واقعي څوک اړین خلک دي او هغوی مجبوریت راګیر کړي دي د جګړو له کبله یې قرباني ورکړې ده. په دغه برخه کې ستاسې هغه تفکیک پروسه څه ډول؟ موږ د ښه شفافیت په خاطر باندې چې وکولی شو هغه حقداره خلک لا پیدا کړو، هغه څوک چې واقعا بې ځایه شوي دي مستحق دي د هغوی دپاره ما تاسو ته وویل چې موږ د ښه
شفافیت په خاطر 2 کمیټې ایجاد کړي دي. یعنې زه خپله د هرې ولسوالۍ پورې تللی یم، د ولسوال د مربوطه ادارو د ټولو هیات مې راغوښتی د هغو سره مې ناسته کړې ده. هغوی ته مې دا ویلي که چیرې په مربوطه په دې پروسه کې ما ته ټولې ولسوالۍ په سطحه 10 کوره زه په دې وپوهېږم چې دلته مشکلات پکښې دي، دغه غیر مستحق کسان زه نور ټوله پروسه دروم. زه کوشش باید وسي هغه خلک چې مستحق دي هغو ته رسیدګي وسي. نو په همدې خاطر مو د دې پر ځای چې هیات مو ګډ پلاوی جوړ کړی دی، ګډ هیات مو جوړ کړی تر څو د هر اړخ څخه وڅېړل سي. یعنې هر سړی په دې باید اطمیناني سي چې که چیرې احمد محمود په دې کې خدای نخواسته فساد کوي یا درغلي کوي یا کوم جعلي ارقام تېروي، نو هغوی دپاره هم دغه ټیم مختلف ټیم جوړ کړی چې یعنې د شفافیت په خاطر مو د ولایتي ادارې څخه مو هم ټیم راچولی چې زموږ د ادارې څخه د شورای ولایتي څخه د مربوطه ولسوالۍ څخه د مدني ټولنو د استازو څخه، یعنې دا په دې خاطر راچولي تر څو موږ شفافیت ته ورسېږو، تر څو هغه ارقام چې هلته لاسته راځي هغه باید ډېر دقیق وي. ولې د هغه اوس هم چې موږ کله سروې کوو، کور په کور مو ټیم روان دی، کور په کور پوښتنې کوي، کور په کور معلومات راټولوي، کور په کور ثبت نام کوي، تر څو چې دوی اطمیناني سي. تر هغه وخت چې اطمیناني سوي نه وي راجستر نه کوي. یعنې هغه سیمه کې چې کورونه راغلي چې دوی اطمیناني چې دا کور واقعا مستحق دي، دا اشخاص واقعا مستحق دي، دا فامیلي مستحقه ده، نو هغه دوی راجستروي دغه مربوطه ټیم په دغه سره. ولې ما هم د ښه شفافیت په خاطر باندې د ټینګار په خاطر باندې وار په وار د ولسوالانو سره انشاءالله په راتلونکي کې موږ بیا ولسوالان راغواړو د والي صاحب سره کښېنو، هغه پر دې ټینګار شفافیت دی، والي صاحب خپل پر دې ټینګار کوي چې دا باید په ډېر شفاف شکل سره مخ ته ولاړ شي. مننه. باراني صاحب، یوه بله مسله چې د بحث مهم موضوع ده د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې تاسې رغنده رول لري او دا مکلفیت دي. اوس خو په داخلي بېځایه سوو تاسې مصروف یاست، بالفرض موسم د ژمي دی، که خدای ناخواسته چیرې اټکل د ځینو ډېرو ورښتونو وسي، د کندهار دغه ریاست او دغه موجوده ریاست به څه ډول امکانات ولري او د مخنیوي په برخه کې به کوم لازم اقدامات چې باید تاسې وکړئ؟ زما د ژمي موسم را روان دی، تاسې څه آمادګي لرئ؟ ځکه زموږ دولتي امکانات تر ډېره پورې کم وي. بالکل. ولې مؤسسات په مختلفو بخشونو کې که هغه خوراکي وي، غیر خوراکي وي، که هغه د سرپناه وي، که هغه صحي شیان وي، په دې موضوعاتو موږ سره بحث کړی چې ما تاسو کوم څه لرئ او پر دې باندې باید موږ تاسو یو عملاً یو میکانیزم جوړ کړو تر څو مخکې له مخکې څخه چې کومې سیمې چې هلته د ورښتونو خطرونه وي، هلته د ورښتونو تهدید وي، د هغو دپاره باید مخکې له مخکې څخه امکانات برابر کړي. په دې هم پلان و چې تر څو زه وکولی سم که څه هم موږ د وقایې په نامه سره هم یو مدیریت لرو، د وقایې په نامه سره موږ پلان لرو، کارونه پر مخ بیایو. ولې پلان مې دا ودی چې انشاءالله په راتلونکي به موږ هغه سیمو ته رسیدګي وکړو تر څو هلته د سیلاب خطر وي. یعنې د هغوی دپاره به کوښښ وکړو د مرکزي ادارې په همکاري، د ولایتي ادارې په همکاري، د انجوګانو سره که څه سم د امکانات درلوده یا موږ ځینې خپل مربوطه وړاندیزونو مربوطه کوم سروي چې د هغوی ته وړاندې کړو تر څو وکولی چې د دې لارې د سیلابونو مخنیوی وکړو. د ژمي دپاره انشاءالله موږ کوښښ کوو. اوس هم تقریبا د 500 په شاوخوا کورنۍ دپاره موږ د سرپناه خیمې او کیټونه لرو چې هغه ورته آماده یو. نو د راتلونکي وخت دپاره هم زه د مرکزي ادارې سره په تماس کې یم تر څو نور امکانات د ژمي د فصل دپاره آماده کړم. کله چې ورښتونه کېږي باید هر څه موږ آماده ولرو. د هغه تر څنګ مې د مؤسساتو سره دوامداره ناستې، دوامدار مجلسونه ورسره لرم تر څو دوی نن هم ماته دا وایي چې موږ د 4,000 کورنۍ دپاره که چېرې مشکلات پېښ شي موږ آماده یو. ولې دا آمادګي باید مخکې له مخ څخه ټوله تثبیت شوې وي، هر څه آماده وي. خدای نخواسته که داسې موضوعات پېښ شي موږ په وخت په وخت موږ آمادګي ورته لرو. یعنې کوښښ کوو که څه امکانات چې موږ اوس په لاس کې لرو او د مرکزي ادارې سره څنګه چې مالي کال دی موږ بودیجه پاسېږي، کله چې بودیجه راغله موږ د استقرار بودیجه لرو، نو هغه عملاً موږ به د آمادګي لپاره خپل کیټونه آماده کوو، خپل مواد به آماده کوو چې په کومه سیمه کې مشکلات پېښ شي. بالکل. په دغه برخه کې چې خورا موسم هم د ژمي دی او تر اوسه پورې الحمدلله د یو طبیعي آفت تر اوسه څرک نه لیدل کېږي. په عام طور به د دغې ادارې د یو مشر په صفت لیدونکو ته د طبیعي پیښو د راڅرګندېدو پر وخت ستاسې لنډ پیغام او لارښوونې څه اوسېږي؟ مننه تکین صاحب، ښه خبره ده. همدانه مې پر دې موضوعاتو د خپل مربوطه سټاف سره د انجوګانو سره مې همدې پلان تر څو زه وکولی سم د رسنیو د لارې، د ولایتي ادارې، د اطلاعات کلتور، د نورو رسنیو د لارې، د غږیز او غیر غږیز رسنیو د لارې موږ پیغامونه خپاره کړو تر څو خلک د سیلابونو په وخت کې څه وکړي. یعنې پیغام یې ولس ته دا دی هغه خلکو ته چې په هغه سیمه کې پراته وي چې د سیلابونو د راتګ خطر وي، هغه سیمې چې فرض مثال د اوبو د ورښت امکانات ډېر وي، نو که چیرې هغه کورونه او هغه سیمې چې په سیلابونو په مخ کې وي مخکې له مخکې دوی کوښښ وکړي باید هغه سیمه تخلیه کړي او هغه ځای ته انتقال شي تر څو
هلته د سیلابونو د راتګ خطر نه وي. بل مې د هغو خلکو څخه د هغه ښاریانو څخه مې دا غوښتنه ده که په ښار کې که په ولسوالۍ کې کوشش وکړي هغه د سیلابونو د راتګ لارې هغه مسیرونه یې بند نه کړل شي، ځکه د یوه کور په جوړېدلو سره د یوه د اوبو د مسیر په بندولو سره په سلهاوو کورونه تخریبېږي. نو ښه خبره دا ده چې ورور د هغوی څخه موږ مخکې له مخکې څخه مخنیوی کړو. ولې د یو سیند ولې د یو اوبو مخنیوی ولې د اوبو د جریان لاره بنده کړو. نو د دې څخه مې د ادارې د مسؤل په صفت باندې دا غوښتنه ده چې موږ که چیرې موږ راځو کار پر دې کوو چې باید بېوزلو ته مرسته ورسېږي، د بېوزلو دپاره سیلاب ځپلو دپاره یا کوم د پیښو د ځپلو په وخت کې موږ مرسته ورسوو. ښه خبره ده چې موږ پر وقایه باندې کار کوو، یعنې که چیرې موږ فرض مثال د اوبو د سیلاب مخې ایله کوو، د دې پر ځای موږ دا ښه کار کړی په هغه وخت چې سیلاب راځي په سلهاوو کورنۍ بې ځایه شوي، په سلهاوو کورنۍ مو کورونه د لاسه ورکړي وي، نړېدلي وي، هم به مالي زیانونه وي هم به ځاني زیانونه وي. دې دپاره ښه خبره دا ده چې وخت پر وخت باندې خلکو سره په تفاهم سره د خلکو سره په هماهنګۍ سره او د ښاریانو سره په هماهنګۍ سره د سیلاب هغه سیمې چې په هغو کې د سیلابونو د راتګ مخنیوی د خپلو سیلاب مخې علاقې او پر وخت باندې ځان وساتي. د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې محترم ریاست رئیس ښاغلی باراني صاحب ډېره زیاته مننه چې د مرکې وخت مننه خدای مو وخت راوړی موږ مو خدمت کې ژوندي اوسئ. تشکر. لیدونکو ستاسو څخه هم ډېره زیاته مننه چې زموږ د مرکې د کتلو حوصله مو درلودله. د ښاغلي باراني صاحب سره مو د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې او په ځانګړې توګه د اوسنیو کورنیو بې ځایه سوو په اړه باندې مو خبرې درلودلې. هغه پروسه چې دوی روانه کړې ده ورته بریالیتوب غواړو، خو بیا هم زما یوه هیله دا ده چې تاسې هم تر خپله وسه د هغو بېچاره غریب بې ځایه سوو کورنیو سره مرسته وکړئ. تاسې ته به خدای تعالی یوازې درکړي. تر بیا ما عبدالقادر تکین او تخنیکي همکارانو ته اجازه راکړئ. ښه وخت